نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين وجنات ويجعل لكم جنات وأنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا رب العالمین دنیا کے انسان پیدا کرے دے دغه انسان په دنیا کې کله کله غلطۍ کوي ګناهونه ته صادریږي الله د خپل رحم او د خپل کرم د خاطره دغه ګناهونو د ختمېدو دپاره انسان له د توبې لار ورکړې ده چې انسان توبه وباسي نو دغه غلطۍ چې د ده نه صادر شوي دي او دا ګناهونه دا ورته رب العالمین معاف کړي امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي چې د ګناه زنګ دا د انسان نه راتاو شي د انسان روح او د انسان بدن په دې زنګ باندې ککړ شي نو دا د ګناهونو زنګ چې ختمیږي د دې دوه لارې دي یو خدا دی چې د جهنم اور کې دا وسوځي نو د جهنم په اور باندې به دا ګناهونه د بدن او د روح نه وسوځي او ختم بشي او د مثال دی چې سره زر دی هغې کې ملاوټ وي ګیلټي پکې د هغې د پاکولو طریقه دی چې هغې اور کې واچوي اور کې وسوځئ نو هغه ګند ختم شي اوس خالص زر پاتې شي دغه رنګې اوسپنه ده زنګ شوې ده لوړې هغه خپله بټۍ کې ومنډي او سری کې او ډب وله ورکړي نو زنګ ته ودانګي نو څنګه چې د اوسپنې او د سرو او د سپینو زنګ په اور ختمیږي دغه رنګې د روح او د بدن زنګ چې هغې ته ګناه وایي یو د ختمېدو لارښوی د جهنم اور دی چې په هغې ختم شي او سړی پاک شي نو جنت ته به ځي خو هغې ته مونږ چېرته ټینګېدی شو الله دې م ساتي دې ګرمۍ ته نه شو ټینګېدی لږه غوندې پکې بجلي نه د سړي ژوند ګراني چې خدای دا به زندګي به څنګه تېرېږي نو د جهنم اور ته او د قبر اور ته او د محشر د میدان اور ته به مونږ سټینګ شو د امام غزالی سے وی چې خنو بل لارې شته که هغې ته نشي ټینګېدی او په هغې یې نشي ختمولی نو بل لارې شته څه شی دی توبه ده سړی چې توبه وباسي توبې سره رب العالمین نه بس خیر ضرورت نشته دا بیا دا شی شول توبې سره رب العالمین د انسان نم ګناه ختموي او رجوي او مونږ پښتو کې وایو کنه توبه او عربی کې ورته توبه وای توبه څه ته وای توبه ستومانتیا ته وای انما التوبه الندم توبه توبه ستومانتیا ته وای چې سړی په ګناه ستومانه شي رونو نبی علیہ السلام مبارک یہ اوگد حدیث تے
هغه کې فرمایي خیر الخطائین التوابون، چې کوم انسان نه غلطي وشي نو هغه کې بهتر هغه دی چې توبه وباسي. اوس د توبې دپاره یو څو شرطونه دي. یو شرط د توبې دا دی چې ستا به مخکې په ګناه علم راشي چې دا ګناه ده، ځکه چې څوک ګناه ته ګناه نه وي توبه ترې نه وباسي، علم به دې په ګناه راشي. د بدقسمتۍ نه ډېر خلک ګناهونه کوي خو ګناه ورته نه وایي. د هغه علم کې دا ګناه نه ښکاري. یو سړی د شراب څکي، که ته ورته ویې وروړه دا خو ګناه ده مسکه، 20 تاویله به درته وکړي، پړ به دې کړي. که یو سړی پردو ښځو ته ګوري او ته ورته وایې چې د پردو ښځو ته مه ګوره دا ګناه ده، 20 تاویله به درته وکړي، هغه به دا ګناه نه ګڼي، تا به ملامته کوي چې نه وروره ګناه نه ده. په دې هندوستان کې یو سړي، په دې ایران کې یو سړی یو شاعر تیر شوی دی بیدل، د فارسی بهترین شاعر و، ډېر ښکلي شعرونه به یې وې. هندوستان کې یو سړي د ده شعرونه واورېدل نو هغه وی چې یاره دا شعرونه یې ښایسته دي چې دا سړی به څنګه اورېږه چې لاړ شم او دا شاعر لږ په خپله ووینم. ډېر ښکلي اشعار یې دي او ډېر مزیدارې قصیدې وی او څه پیغمبر علیه السلام نعتونه وی. د هندوستان نه لاړ ایران ته، د بیدل کلي ته، دروازه والا تپوس یې وکړه بیدل شاعر، وی دا فلانکې کور یې د دروازې والا وله روت، چې روت ګیره یې خریله د شاعر، ګیره یې مکمل خریلې وه. نو دا د هندوستان دا میلمه ورته وی چې ما خو ستا کلام واورېده او ستا شعرونه مې واورېدل، نو زما په زړه کې ستا شکل ډیر مزیدار و چې دی خو د الله صفتونه کوي، د الله د پیغمبر صفتونه کوي او نظمونه او شعرونه وایي، نو دله به الله ښکلې مزیداره ګیره او د سنتو مطابق سړی وی. دا ریش را چې مې خراشي دا ګیره ولې خره؟ دا خو د پیغمبر سنت دی، د پیغمبر سنت ولې خره؟ هغه له څه پکار و؟ هغه له پکار ده چې توبه ایستې وه چې بیا به نه خریم، او یا ویلی و چې یاره واقعي دا ګناه کومه او تم دعا کوه او زه به هم کوشش کوم. او ورته څه وایي؟ او ورته وی ریش را مې خراشیم ولیکن دل مسلمان را نه مې خراشیم، دل کسی را نه مې خراشیم. وی دا ټیک ده چې ګیره خریم خو د مسلمان له خو نه خریم کنه، ګیرې ته یې ګناه ونه وی، ګیره خریم خو د مسلمان او د انسان زړه نه خریم، چاته تکلیف نه ورکوم، چاته ضرر نه ورکوم. دا غټه ګناه ده چې مسلمان له تکلیف ورکې، ګیره څه ته وایي؟ یا خرایا او یا مخرایا. دا لوی جرم دی چې د مسلمان زړه وخوری او د مسلمان زړه ته تکلیف ورکې، دا ګناه ده. ګیره پکې چا راوستې ده؟ اوس هم خلک بعضې وایي که نه وایي دا پکې لکه چا راوستې ده؟ دا پیغمبر راوستې ده. زه درې جواب تو وکړه، ګیره چا راوستې ده؟ پیغمبر. ګیره څه ته وایي؟ د پیغمبر سنتو ته وایي. هلکه مړه دا ګیره پکې سي، دا د پیغمبر سنت دی، ته پکې څه وایې اوس؟ نو د دې جواب که تا له دې نه نور لقې نو جهنم ته به غورځېږي. اوس زمونږ خلک یې عجیبوي که نه. نو او ورته وایي ګیره سي، یاره ګیره خریم پرېږدوه، ګیره څه ګناه دا راته مه یادوه، د انسان زړه نه خریم. سړی ډیر مزیدار جواب ورکوي، غلط گفتی، دل رسول الله را می خراشی. وی غلط وی، تو وی د مسلمان زړه نه خریم، د پیغمبر زړه خری. دا چاړه ته په خپل مخ نه راکاږي، تی د چا په مخ په زړه راکاږي؟ د رسول الله مبارک په زړه راکاږي. ګناه ته ګناه وه. بیدل حیران شو واقعي. نو بعضې سړی ګناه کوي او ګناه ورته وایي، د جرم کم دی، او بعضې سړی ګناه کوي ګناه ورته نه وایي، دا زبردست مجرم دی، خطرناک مجرم. دا زه به یو مثال درکم. یو سړی چې زهر وخوري مثلا او دې علاج کوي د دې زهرو، چې دا زهر ملانه لاړل ورېږه علاج یې وکړم، نو اله به علاج کوي چې هغه ته پته چې دا زهر مې خوړلی، زهر ورته ووایي که نه. او که هغه وایي چې نه مړه دا خو زهر نه دی،
دا خو زما د وجود د پاره یو طاقتمند دارو دی، نو بیا علاج نه کوي، یو ګنټه پس به مړ پروت دی. داسې ده که نه؟ دقه رنګې ګناه ته چې ګناه وي نو علاج به یې وکړي، توبه به وباسې. او چې ګناه ته ګناه نه وی نو دغه به د مثالي لکه چې زهر خوري او زهر ورته نه وی، علاج به یې ونه کړي نو تباه به ګرځي. یا یو سړی دی مثلا هغه کیسه مرض دی، بیماری ده، نو چې دی ووایي چې دا مرض خو دی نو علاج به وکړي نو جوړ به دي شي. او چې هغه مرض ته مرض نه وی علاج به یې نه کوي نو د تبې ذریعه به یې وګرځي. دقه رنګې وروڼو ګناه مرض دی، زهر دی، خطرناک جرم دی، دې ته به مرض وی، زهر به ورته وی او علاج یې وکړه. او که ته ورته مرض نه وی علاج به یې نه کوې نو برباد به دې کړي. نو زما وروڼو د ګناه د توبې دپاره یو شرط دا دی چې ته ځان پوهې که په دې خبره چې دا زه څه کوم دا ګناه ده او که ګناه نه ده. که ګناه نی کوه، او که ګناه نو باس علاج ولا وکړه. مرض دی مستقل پې ځان مه پرېږده، علاج ولا وکړه چې دا دې مرض د دې ګناه نه دې خدای پاک خلاص کړي. ولې؟ ځکه بل علاج یې د جهنم اور دی، هغې ته نه ته ټینګېدی شو نه ورته مونږ ټینګېدي شو. الله دې مې اوسه ښه چې علم دې په دې ګناه راغی اوس علاج ولا کوې نو علاج یې څه شی دی؟ نو علاجونه یې ډېر دي، خو چې نه کم علاج درته زه ښیم نو هغې د توبه وایي، چې استغفار ورته وایي، د الله نه بخنه غوښتل ورته وایي، د الله نه بخنه وغواړه، استغفار وکړه. نو رسول الله مبارک فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له، چې سړی د ګناه نه توبه وباسي داسې بې له کارو ګناه نشته. حسن بصري رحمه الله یو شاګرده وه، درس ته وله باقاعده راتله. پخوا به د علماو درسونه کول، نو بعضې وخت به زنانم د پردې یا د دیوال شاته ناستو درسونه به اورېدل. حسن بصري رحمت الله علیه خو ډېر لوی سړی دی، ډېر بهترین د تصوف او د احادیثو لوی استاد. دا بوډی به راتله او درس به ورسره اورېده. د دې بوډی خاوند و، نیک سړی و، مالدار و، او د دې بوډی یو زوی و. خاوند یې مړ شو، مالدار و، مال ټول دې زوی ته پاتې شو. مور یې سوچ وکړه چې زما دا زوی دی که زه بل خاوند کوم خو دا بربادېږي. ولې مال به مې هغه به دویم خاوند قبضه کې والي، او هغه دویم خاوند به د خپلو بچو باندې مال لګوي، زما دا بچې به تباه شي، برباد بشي. نو هغې ښځې خپله ځواني د هغه خپل زوی سره زړه کړه، سر یې سپین کړ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په شریعت کې ګورې دا منع نه دي ښه که یو ښځه کونډه شي او بل خاوند کوي، بلکل دې ته اجازت دی، ښه خبره ده. یا یو سړي ښځه مړه شي او دا دې بله ښځه کوي، هېڅ ممانعت په دې کې نشته. خو نبي علیه السلام مبارک یو بل حدیث کې داسې فرمایي که یو سړي مړ شو، ښځه پاتې شوه او د دې ماشومان بچي دي، او دې ښځې خپل جون هغه ماشومانو ته وقف کو، بل خاوند یې ونه که، نو د دې ښځې چې د مرګه پورې څومره جون دی، یو ګړی، یو ګنټه، یو سیکنډ به رب العالمین د غازي او د مجاهد او د جهاد کوونکي سړي ولیکي. ټول جون دی د جهاد دی. دی یو جهاد وکړه که نه، خپل خواهشات یې قابو کړل او د خپل بچي دپاره خپله زندګي سړه کړه. نو حضور پاک وایي تر مرګه پورې د غازي جنګ شو، تر مرګه پورې که اوده ده او که دا ویښه ده، که یو سیکنډ تېرېږي دا د جهاد عمل د دې ښځې لیکلی کېږي. سړی خو یو ورځ جهاد وکړي، ټول عمر خو نشي کولی، یو 15 جهاده به وکړي، یو 6 به وکړي، یو ورځې جهاد به وکړي، همیشه خو نشي کولی. او د دې یو سیکنډ یو ګړی د جهاد لیکلی کېږي. دې دقه جهاد وکړه چې خپل زوی ته خپله ځواني زړه کړله او ختمه یې کړه، خپل خواهشات یې قابو کړل، خو بچی یې لوپر شو. ولې چې د پاسه د پلار ډب پینی او د پلار غصه پینی او مالم یو ماشوم سره، نو بس هغه لوپر شو. مال په لوپرانو لګوه، مال یې ټول برباد کو، شرابونه څکه او زناکاری کوه، بدعملی کوه. مور به د مټه ونیوی بچې تا دپاره دا ځواني ما زړه کړه، دا جون خو زما نه خوښ، که دا مې خوښ وي نو ما بل خاوند به کړی. خدای ته وګوره دا ته څه کوې، اخرت ته وګوره. او بوبې ته حسن بصري له هغه به ورته نصیحت وکړه، ده به توبې وویستې چې د هغه د مجلس نه پاسېد، بیا به ګناه لته، بیا به یې بوته چې دته استاد مولانا صاحب
زما دې زوی ته دعا وکړه او څه دم درود څه وظیفې ولا ورکا. هغه عبدالرحمن بابا وایي که نه وی د خدای بیلاری به پلار نشي رحمانه، که هزار نصیحتونه ورته وکې خو د خدای بیلاری به پلار نشي رحمانه. ګرانه خبره ده، د خپل عقل نه کار ناخلي او الله خفه کې او د ګناه زنګ په زړه ودرې، بس دا بیا ته بیلارې د الله د طرف نه بیلارې. نو بیا به دا غریبه مور به بیا چې دا په شرابو کې او په نشو کې لت پت او ټول پیسې بربادوه، بیا به حسن بصري صاحب لا کله ډوډۍ وکړه او به یې غوښته زما دې زوی ته نصیحت وکړه، کله به ولس زوی بوته زما دې زوی ته نصیحت وکړه، هغه به نصیحتونه وکړل، دی بس یو ورځ نیمه ټیک و بیا به خراب شو. اخره کې الله رونیوه. خدای دې د خپل قهر او غضب نه ساتي. ګونه چې راوینې و په یو څښا مرض اخته کړ، بیمار شو دې ته خبره ورسېده چې کټ ته ورسېد، کټ کې پریوت. مور خو بیا موري که نه، مور به غریبه ورته ناسته وه، یه بچې اوس خو ناجوړه شوې، بس دې دا ګناه دې پرېږده که نه، هغې کې به یې مخبل ګناهونه کول، خو چې کټ ته ورسېد د ګناه نه پرېوت او د اخري سلګی شوې که نه. نو مور ورته نصیحت وکړه چې بچې اوس د اخري سلګی دی او زه بس زما د خې توخې نه خو ووتې د کمرې اوسه، ما خو تاله خپله ځواني او زړه کړله او ما خو سر سپین که د سره چې ته به زما په کار شې، خو په کار مې نه شوې، مال دې مراله برباد کړ. اوس توبه وباسه چې اخر خو دې ښه شي که نه. وی مور ما خو ډېر عمر ګناهونه کړي، نو زما په دا یو ګنټه ژوند دی اخري سالګۍ دې توبې بس پیدای یاره داسې کار کوو. حسن بصري صاحب زه خو مورې د تلو نه یم اوسه، زه یې دله راولم، خو یاره داسې به نه کې لکه مخکې چې دې کړي دي، ادله راولم چې په اخلاص توبه وباسي. زه مورې بس نن مې راسره واده ده او راوله استاذ دی، نن زه په اخلاص توبه وباسم. مور یې لاړه حسن بصري رحمت الله علیه پسې، هغه غریب د غرمې قیلوله کوله اودو را پیسه و. ولې زه ستا پلانکی شاګرده راغلی یم، زما هغه زوی دی پروت دی په بستر د مرګ پروت دی، اخري ساګانې دي او تاله راغلی یم د خدای دپاره دوه خبرې دي، یو خدا چې ته راشه څه اخري الفاظ ورته ووایه، د توبې ورته ووایه، څه تلاوت ورته وکړه، او دویم د هغه هم دا وصیت دی او زما هم استاد دی چې جنازه به یې ګورې ته کې، جنازه په ښه عالم باندې یا په نیک سړي کول پکار. حسن بصري صاحب له غوسه راواله بوډۍ زما ژوند تاسو برباد، دې زوی لرې ما څونه نصیحتونه وکړل، څونه وظیفې مې ورکړه او ماله دې څونه راوست او زه وله څونه لاړم، د ده په نصیحت کار نشته، زه بلکل نه ځم او دا م واوره چې جنازه هم نه کوم، دا به فیصله کړې ده. ده خو ماله ژوند څښا که، هر وخت نصیحت کوه، هر وخت ورته منت کوه، مال یې راوله او کله زه ورځو، دا اوس اخري سلګۍ شوې، دې وخت کې به دې څوک کي، ځه د ده جنازه کوم او نه ورځم. دا مور یې راله غریبه په لوپټه خپلې سترګې اوښکې، ځکه چې بچي ژوند مې هم تباه شو، اخر هم تباه دی. حسن بصري راتلل خو ځکه جنازې له هم نه راځي، چې څنګه راغی زوی ته وایي ما راته نوې بچی چې سم شه. ولې مور هغه د حسن بصري راتلل خو ځکه چې وایي جنازه هم پرې نه کړو. اوس ما سره سودا ده چې زه به تا سره څه کوم چې مړ شي، څوک به جنازه کوي. پې مور یو کار وکړه، وی چې زما نه سو خېږي نو دوه وصیته مې دا پوره کړه. یو دا مهرباني وکړه چې زما نه سو خېږي دا خپله لوپټه دې کوزه کړه او زما دې مری کې واچوه او په دې لارو کوڅو کې مې راکاږه. زویه دا ولې؟ وی بس دا اعلان به کوې چې څوک د خدای دشمني او د خدای مجرمي، دا سزا ده. ما ټول عمر الله خفه کړی دی، تاسو نه احسان ما سره وکړه، خپله ځواني دې راته ختمه کړه او پلار نه څونه مال پاتې شو، دا د خدای له طرف نه یو لوی نعمت و، همې هر څه برباد کړل، ژوند مې برباد کړ. دقه سزا راکړه چې بل څوک داسې ونه کړي. سبا بل یتیم د پلار نه پاتې هغه دا غلطي ونه کړي چې پته ولګي ماله به مری کې الو پټه دی چې په دې لارو کوڅو کې به مې راکاږي. او دویم دا دی چې ما به د مسلمانانو مقبره کې نه ښخې بچې. ولې؟ او جنازه را باندې مه کوه،
بو مې ده چې د کنده کې مې واچوه خاورې را باندې واچوه د مسلمانانو مقبره کې مې خښ نه کې. ولې وی دونه غټ مجرم یم چې زما د چغو نه به د مسلمانانو د مقبرې قبرونه تنګي بیا زما د وجه باغی له عذاب رسی. نو ولې زما د وجه د بل مسلمان ته عذاب رسی؟ مسلمانانو مقبرې نه مې یو سا یو کنده کې مې واچوه را باندې خاورې واچوه. ما ډېر به جرمونه کړي. دا ټکي مور ته وویل دقه کې دې څه ووته ساتې ووته. دا مور غریب ورته ناسته ده پریشانه دی کې دروازه ووالی شوه. چې دروازه ووالی شوه د اواز وکړه څوک یې؟ وایي زه حسن راغلی یم حسن بصري. ته څنګه رالې؟ هله پرده کوه ستا زوی له غسل کفن جنازه انتظام به زه کوم او زما شاګردان به کوي. صاحب زما زوی خو دغسې وصیت کړی تا خو د جنازې له نه راځم. وی زه اوده شوم په خوب کې مې رب العالمین سره ملاقات شوم الله سره. الله راته وایي چې ای حسنه دعوه د دې کې چې زه ستا ولی یم او زما د ولی جنازه نه کې. ته څنګه زما ولی چې زما دوست دی ولی دوست ته وایي څنګه زما دوست دی چې زما را دوست جنازه نه کې. ته زما را دوست جنازې نه ولې ځان وروسته کې قسمونه خورې؟ وی ما وی زما توبه را الله دا دې ورلم. رونو دا د توبې برکت دی. د زړه د اخلاص نه چې توبه دې وایستله التائب من الذنب کمن لا ذنب له. د زړه نه اخلاص نه توبه وایسته نو الله به درته ګناهونه معاف کړي. رب العالمین فرمایي حدیث قدسی دی ان رحمتي سبقت غضبي. دوی زما دو صفت دی الله و یو د رحم او یو د غضب. د رحم دا صفت زما د غضب په صفت باندې غالب دی. یو موقع د قهر هم راشي او د رحم هم راشي نو قهر نه کوم رحم کوم. رب العالمین نبی علیہ السلام فرمایي دا الله سل رحمتونه دي. سل په سلو رحمتونو کې یو رحمت الله را کوز کړی دی او په دې خپل مخلوق کې تقسیم کړی دی. په دې خپل مخلوق کې سلو کې یو رحمت په انسانانو هم تقسیم کړی دی. دا چې مور په بچی رحم کوي پلار په زوی کوي مشر په کشر دا هغه رحمت دی. او په دې حیواناتو کې حضور پاک فرمایي وی دا اس چې کله په خپل بچی خپه کېږي او زر هغه بچی چغې کوي او دې ته راخپه اوچته کړي دا رحم دام هغه یو رحمت دی. یا زر یو مثال در کوم لا چرګې بچی له چې ګوتې یو سې څونه چغې جوړېږي یا د مرغۍ دی بچی له چې ګوتې یو سې څونه چغې جوړېږي. دا رحم دی د چرګه کې او د مرغۍ په دې مور کې الله رحم اچولی. دا هغه یو رحمت دی چې الله تقسیم کړی دی. ته له غوندې د مچو د ګبین له ګوتې یو سه هغه وایي ګنې زما نه بچې خرابوي ماله نو هغه څونه دغه چکونه را باندې لګوي. دا رحم دا یو رحمت الله په انسانانو په حیواناتو په کبانو کې په میږو کې په دې ټولو تقسیم کړی دی. او څو پاتې دي یو کم سل یرحم الله بها عباده یوم القیامت. دا یو کم سل رحمتونه به د قیامت پر الله راوباسي او د خپلو بندګانو باندې به پرې رحم کوي. عباده لفظ دی دا الله ته بندگان چې عباد وی ګورې دا الله تابعداري وی پکې عبدیت وی پکې بندگی وی پکې دا الله. سرکش متمرد نه ګورې سرکشانو باندې نه بندگی چې پکې وی بنده چې وته وایي. الله دې صحیح بندگان جوړ کړي. عباد الرحمن دا الله بندگان دې صحیح الله جوړ کړي. نو توبه هغه اخلاص غواړي ګورې په ګناه به پوه شي علم چې دا ګناه ده او اخلاص سره توبه به وباسې. ایو شاعر وی سبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقی گناه معصیت را خندم آیت به استغفار ما. وی بعض انسانی لاس کې تسبیح نیولي او په خولې وی توبه 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 او زړه د ګناه نه ډکي لکه ګناه معصیت را خندم آیت به استغفار ما. نو شیطان وی زوی خمه غرق کړي خاندي د پوره توبه څه ته وایي چې په خولې هم توبه او لکې هم ستومانه شي چې دا ګناه به نه کوم. یو شرط یې دا شو لکې ستومانه چې دا ګناه مې ولې کړې ده او آینده له قصد وکړي چې دا ګناه به نه کوم. الحمدلله دا توبه بهترین شی دی. بیا
مولانا روم صاحب رحمت الله علیه عجیبه واقعه لیکلې وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله امیر المؤمنینو د خپل کور نه بار راووته په دې لارو باندې چکر لګی وی یو سړی د یو کافر د کور نه راووته او شراب ووسه لاس بوتل کې شراب مولانا روم صاحب وی چې دغه سړي حضرت عمر ولیده نو پرپرپي شو چې خدایا دا خو امیر المؤمنین په خپله ما سره شراب ولیده بل ګواه ته مجد نشته او عمر نه خلک یریدل په میلیونو لرې به خلک یریدل دا به څه کوي هغې خوار لاسونه رپېدل هغه بوتل د شراب یې زر راواغې څادر یې دې ته وکړو او ترخ یې ومنډه چې اوس دې سره به څه کوم حضرت عمر ورمنډه کړې مټه یې کلک ونیول لکه لاس کې دی دا ترخ کې دې څه دي وی صاحب څادر صادر کې څه دی وی څادر کې جی بوتل دی بوتل دی صادر کې ولې نغښتې سری په بوتل کې وی جی پی دی پکې نو یې پی خلک په ترخ کې په صادر کې پټای صادر ته ولې تاو کړی دی وی جی ګرم دی ګرم دا دروغجن سړی ګناهګار سړی بیا د دروغو مجیبه چل ور دی وی جی ګرم دی نو ما ځکه صادر کې ومنډل وی خطر او باسا هغه ولیدل کنه چې شراب ور دغه کور نه راوېستل چې بوتل صادر یې سنگلر کا او بوتل لګو دی بوتل اور دی تاوته خيږي ګوتې یوړې بوتل ولا لاسو زو او په ډز باندې بوتل پریوت چې پریوت بوتل مات شو پېته بیږي او لوخاله کوي بڑاس کوي حق حیران خدای پاک دا سوچو اصلي ته ویل کا رښتیا وایا ما خو چې ټولې د خطا سره بوتل یخو لاس کې دی نیولې او شراب پکې دا څه مسله ده وی امیر المؤمنین معاف هم که سزا بلا کې نه بالکل معاف خوال وایا وی دا مې دې کور کې شراب واغشتي بوتل کې او خیخ په خلاص کې مې نیولې چې ته مې ولې کنه نو پړه کې مې توبه شروع کړ په خله مې غږ نه وکړ مې خدای نن مې یو ساته زما په نسوا توبه د پلار مې توبه کې بیا مې شراب وسکل نن مې معاف کې او تعالی مې پټول صادر کې مون غختل وې دا زما د هغه توبه برکت او چې هغه شراب خدای په پيو بدل کړ حضرت عمر رضی الله عنه ته سوای وې دا عجیبه خبره نه ده پم سیال شی دی بدون کې او شراب هم سیال شی دی بدون کې نو کدا شراب الله په پيو بدل کړل نو سبای ده نه ده لری خبره نه ده خو حیران پدې ما چې دا ستا ترخ کې دا په ګرم چا کړل دا انګیټه وته چاو لګول تا وی ګرم دی نو خدای دې په پيوم بدل کړو درلت ګرم هم کړل دا توبه برکت زما دې قسمی د انسان په توبه الله ډېر خوشالي او زه به یو مثال درکم د حضور پاک د وینا رسول الله مبارک فرمایي حدیث ته ګوره وی الله د انسان په توبه دومره خوشحالیږي چې یو مثال ورکوي یو سړی دی او د سره اس دی او په هغه اس ته د سامان اوبه او خوراک دی او دی په هغه اس لګیا دی ځي چې ته سفر کوي او ځنګل ته لاړ د ځنګل دی میاشت ته چې کله ورسېده دی ستړی شو اسې ودروه او دی اوده شو چې دی څنګه اوده شو دی راپاسېد اس نشته اس تښتېدلی دی او حضور پاک فرمایی په دې اس ته پاسه د اوبم پرتی دی د خوراک هم پروت دی اس لاړ دی وی خدای اوس به زه څه کوم زه خپل کلي ته نشم رسېدی دا خو بلا مزل د پیاده چې ته رسېدی شي او دا خو ګرمي د تندې سره به څه کوم اوبم پاس لاړې او خوراک هم لاړ او نه دلته خوراک شته نو اوبه دا خو ځنګل دی دلته به اوس شرمخاني ماران لړمانان غله دې دا به څه کوم وی دا سړی دی اس پسې منډه تر یو خوا بل خوا وی چې اس کم خوا لاړ وی دی کې ښه ستړی شو ښه تږی شو ښه وږی شو بس یقین یې راغی چې زه خو اوس بس مرم دی راغی همغه خپل ځای له چې راشه هلته به لاړ شم بس مرم اسې مرمه نو که چېرته اوده شم په خوب کې رانه څه ووته سر ته لاس کېښودی کې اوده شو چې راپاسېد نو هغه اس ورسره خوا کې ولاړه د کلک د پړی نه اس راونیوه او چې وی قتل
دا د ټول خوراک او سکاک او بپیو مقصې محفوظ پرتې دي. وی دا سړی څونه خوشحاله شو، جون ورته میلو شو واپس په اسوس دی په منډه ځان د صحرا نستی شي، تګې دی اوبه میلو شوې، ډوډۍ میلو شو، خپل اس ورته میلو شو. نو دی دونه خوشحاله دی چې دی د ډېرې خوشحالۍ نه وي اللهم انت عبدي وانا ربک، خدای ته مې بندې او زه دې رب یم. خطا شو، خطا د ډېرې خوشحالۍ نه وی، لکه سړی وی خدایا ته مې رب او زه دې بندې یم، تا په ما سره ډېر لوی احسان وکړ. نو خلی خطا شوی اخطا، حضور پاک وی خطا شو د ډېرې خوشحالۍ نه وی خدای ته مې بندې او زه دې رب یم. وی دا سړی په دې خپل اس او د خوراک سکاک موندلو چې څومره خوشحاله دی، نو رب العالمین د مسلمان په توبه د ده نه زیات خوشحالېږي. دا ولې خوشحالېږي؟ ځکه خوشحالېږي چې تا خو یو ګناه ته ګناه وي، دا دې ومنله چې ما د خدای نافرماني کړې ده. دویم ځان دې عاجز وګڼه، دا دې ومنله چې دا توبه ځکه وباسم که ونه باسم الله مې نیسي او څوک مې خلاصولی نشي. نو ځان دې کمزوري وګڼه او الله دې د ډېر لوی طاقت خاوند وګڼه او الله له دې د قدرت او طاقت صفت هم وګڼه او دا دې ومنله چې خدای نه مې څوک خلاصولی هم نشي. ځان عجزه الله لوی، معافی غوښتون کې الله بخون کې، بل څوک بخون کې نه، نیون کې دی الله زما او مالا سزام را کوي. دا هر څه دې ومنل نو په دې به الله څونه خوشحالېږي. اس یو مثال در کوم، زمانه چې غلطي وشي د چا مناسب او زه هغه له ورشم هغه ته یم وروره ما نه غلطي شوې ده او ما معاف کا، نو که سړیتوب پکې وي نو خوشحاله به شي. داسې ده که نه؟ یو خدا چې یو چا کې سړیتوب نه خو که سړیتوب پکې وي خوشحاله به شي. خو ما نه معافي خو لکه الله نه غواړي، د ما نه معافي وغواړه او زما کور له راغې نو لاس به هم ترې راته وکړي پیالی چای به مسکي زه مړه خیر دی بس ما معاف کړو. نو الله خو ډېر لوی در لري، الله نه چې ته معافي وغواړې. یو حدیث کې راځي، ناشنا حدیث دی، یو سړی مړی کړي، یو کم سل مړی کړي، چا ورته وی داسې وکړه چې فلانکي کلي کې یو عالم دی هغه له لاړ شه او ده به وی یاره داسې څوک راته وښیه چې ما ته توبه لار راته سمه کي، بس تومان یم غلطي مې کړې ده. وی فلانکي کلي کې یو سړی دی ته لاړ شه. هغه له ورغې وی زه راغلی ما او ما یو کم سل مړي کړي دي، نو هل لی من توبة ما له څه توبه شته؟ هغه بابا یو کم سل دی وجلي ته لا بخنه غواړي جنت کې، اوس هم لا سوچ چې ما له به خدای جنت راکړي، ته خو د جهنم خشا کې. وی ښه به توره اوچته کړه هغلته بېغمه کړه، ویې چې ستا باندې غسل پوره کړم، هسې هم بخله نشته او جنت نشته، نو چې تا خو ورسوم جنت ته کړ، تاسې یې ورکړه بېغمه یې کړه. ګرځېده چا ورته لکه داسې کار دی، پلانکي کلي کې یو ملا صاحب دی ډېر رسوان دی او هغه له چې هر څوک راځي او ګناه کړي او ورته د توبې لاره ښیي، ویشتر یې داسې او توبې والا مولا دی، مشهور په توبې والا مولا دی. وی ډېره ښه روان شو، یا الله بس تا ته پته ده زه خو ګرځم دې پسې چې ما ته څوک لاره وښیي چې تا رضا کړم بس، او په دا ګناهونو ستومان یم خو چې تا رضا کړم. په دا نیمه لار کې نیمې ته نور رسېدلې، ډېر لار پاتې و چې مرګ وله راغی. چې مرګ وله څنګه راغی پرېوت ځنکدنې شو، فرشتې رالې د ساده وښکلو. چې فرشتې رالې الله سره خو د غضب هم شته او د رحم هم شته، وی دا اختیار دی چې څوک دې څه وباسي. هغه یو ډله فرشته راله، هغې وی چې نه خو لا توبې کلي ته نه دی رسېدلې او دنه بس سزا مونږ او غضب والا فرشتې رالې ساتې مونږ وباسو، دا خو لا ګناه کې د ګناه په ځمکه کې روان دی. هغه چې د رحم والا فرشتې هغې وی نه ساتې مونږ وباسو جنت ته یې رسو. ولې؟ وی توبې پسې روانو، د توبې کلي ته روان و. هغه ملا له ته چې هغه ما ته لاره سمه کړي توبه وباسم، وی نه دې ورته وی نه لا خو دې کلي نه وتې نه دی ګناه د دې کلي نه. رب العالمین جګړه وی جوړه شو. حضور پاک وی رب العالمین څه چل وکړه، دې ځمکې ته یې وی دې ګناه والا ځمکې ته چې کومه کې ګناه کوله وی تبع دي ته لرې شه. هغه چې کوم پسې روان هغه توبې والا وی تقربي الیه رانږدې شه ورته. دې فرشتو ته الله وی یو چل وکړې کچ وکړې،
کدی دی ګناه کمې نه روانو دې ځمکې ته نږدې و نو دا غضب والا فرشتې ته څه وباسئ، او که چېرته هغه رحمت والا ځمکې ته نږدې و چې کوم کې توبې والا ملا ناست دی هلته روان دی هغې ته نږدې و نو رحمت والا ته وباسئ. بس ټیک ده چې کچې وکړه نو هغه رحم والا ځمکې ته یو لیش نږدې و، الله ور نږدې کړی و که او چې دې کله سې وته ګوره توبه داسې دی فناء بصدره حدیث کې راځي سینې داسې اوږده کړه، الله وی دغه مې وس دی روان خو توبې له ما دلته پرېوتمه سینې اوږده کړه داسې لږه غوندې وي خدای دغه مې وس دی دا سینه مې اوږده کړه نو الله ورته هغه ځمکه را نږدې که یو لږ هغې ته نږدې و وی دا رحم والا فرشتې ته څه وباسي دا وجود والا نیغ جنت ته داخل کړي روح والا جنت ته داخل د مارونو د الله رحم سره هیڅ شی برابر نه خو که مونږ ځان د الله رحم ته وسپاره سرکشي م پرېښود مونږ سرکشي شروع کړه مونږ وایو خدای شته په خوله یې وایو او ایمان هم راوړو لیکن عمل کې نه منو زما نه لوی بل څوک دی زه خو د طاقت خاوند یم زما خو ډېر لوی قوم دی ما سره خو بلا ټوپکې دي زما خو بلا کارخانې او جیداد او بلا پیسې دي او بلا مټې دي او چې څوک رانیویشم رانیسم نه رورې ګورې پام کو خطا نه دوکه به شي دوکه دا ومنه چې مرګ شته او یو لوی طاقت شته چې ما هر وخت رانیویشي او داسې یو طاقت شته چې ما ته په هره طریقه باندې جوړولی شي او ما ته څوک نشي خلاصولی او دغې ذات ته سر به سجود شه حسن بصري رحمت الله علیه یو سړی راغی وی صاحب یو وظیفه راته وښایه څه چل شوی دی وی بچی مې نشته زامن مې نشته وی استغفار وایه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه استغفار وایه بل سړی ولا راغی وی صاحب پټې خو مې شته خو بنجر دی نیر پکې نشته ولا نشته څه وی استغفار وایه بل سړی راغی وی غریب یم مال نشته استغفار وایه بل سړی راغی وی جی څوک مې عزت نه کوي بې عزته مې استغفار وایه یو شاګرد ورته وی صاحب بل څه دې زده دي که دا یو ټکی دې زده کړی او چې څوک راځي ورته استغفار ښیي او ورته وایي وی استغفار ځکه ښیم چې الله په دې استغفار اوه وعدې په قرآن شریف کې کړي دي فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا استغفار وایه ولې که ګناه دې کړي نو انه کان غفارا الله بخون کې دی او به دې بخي یرسل السماء علیکم مدرارا که قحطی په شیبو شیبو باران به در باندې وکړي دوه شو ویمددکم باموال فقیر مال بدر کی وبنین زامن بدر کی که زامن دینی ویجعل لکم جنات باغون بدر کی وانهارا نهرون بدر کی ما لکم لا ترجون لله وقارا او که بیزت نو اللہ بیزت لدر کی استغفار ستوئی استغفر الله الذي زبخن غوارم دا اللہ نا الذي اغا اللہ لا الہ الا ہو چی شرک نلری دا عبادت لائق بے دا غد ذات نبل سوک نشتا الحی جم دے دے مرگ ولا نرازی اللہ لا القیوم او دا طول نظام دا اسمانون زمکو قائمون کے ذات تے دا نظام چا قائم ساتلے دے دا اللہ واتوب الی اروخ اللہ تا رجوع کوم کہ غلطیو شی گناو شی اللہ نا معافی غوارم اللہ تا سر بسجود کېږم اللہ تا توبه وباسم دے سونخ کل مانا دا استغفار استغفرو بخنه غختلم را اتوبو الی توبم پکرالا او دا خدای دے دری صفتونه چې لا الہ الا هو دے عبادت لائق بید اللہ نا بل سوک نشتا او دا صفت مونږ چې اللہ ہمیشہ جم دے دے او دا دے مونږ القیوم چې نظام ټول هغه قائم ساتلی دے نور سپومې ځمکه ستوري هر څه هغه په خپل قبضه قدرت کے ساتھ لے استغفار خامخا وائے خواہ توبہ و بس حضور پاک مبارک دا گنانا پاک معصوم دا گنانا قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مخی رسو ارسا اللہ بخلی دی لیکن حضور پاک کوئی انی لاستغفر اللہ فی اليوم اکثر من 100 مرت ویزر روزانہ دا سلو کرتو زیاد دا اللہ پا حضور کے استغفار ہوئے دا سلو نه زیات حضور پاک ویزه استغفار میں نورونو دا دی فضول خبرو نه سه جوړیږي چې مونږ په ځان له خپل سره کړی
ټول ورځ په پټي کې، په پوله، په دکان کې، په لار کې، په کرسۍ باندې، په جومات کې، یو دی بل دی غیبتونه دي. او غیبت د بل سپک او خپله ښه، دا دې نه جوړېږي څه، خدای کو قسم ته جوړېږي. دې په ځای استغفر الله وایه، استغفار وایه، تسبیح پیدا کې استغفار وایه. که بل څه صرف دا استغفر الله استغفر الله استدام کافي دی. دا یو ټکي خو بدله درځي که نه، اکنی چې تر استاد نه ولیکي استغفار کنه، دا وایه دې کې ډېره لویه فایده ده. زمارونو توبه که پردې حق در باندې پوری نو ګوره په توبه نه معاف کېږي. په دې ځان پوه کې د هغې دوه لارې دي، یو خدا ده چې حق وله ورکړي، ورپسې لاړ شي دا خپل شی دی والا، او یا دا دی چې بخښنه ته یې وغواړي، معافي ته یې وغواړه. او که د الله حق در باندې پورې دی نو که داسې حق چې د هغې قضا وي لکه مونځ، دا هم په توبه نه معاف کېږي. مونځ بکې قضا شته، یا لکه روژه ده او ته مثلا داسې وی چې د هغې فدیه ده، فدیه به ورکې. او که داسې وي چې د هغې فدیه او قضا نی نو بس کېنه توبه وباسه. بعضې وخت کې د الله حق به مونځ به او قضا به کې، دا هم ښه خبره نه ده، ګناه ده. خو دا قضا یې مو کو توبه وباسه، الله به راته معاف کړي. پردو ښځو ته دې کتلي، هلکانو ته دې کتلي، مثال په طور توبه وباسه، دا ورته الله په توبه باندې معاف کړي. په چارې ظلم کړي، زیاتې کړي، معافي ته وغواړه او توبه وباسه رب العالمین ته، الله به دې معاف کړي. نو توبه باندې الله خوشحالېږي. رونو زه کله کله سوچ کوم زم الله څونه مهربانه ذات، مونږ له ښکلی شکل، مسلمانی، مال، بچی، عزت دا الله مونږ له راکړی، او د یو ډېر عظیم ښکلی پیغمبر امتیان یې جوړ کړي. نو مونږ د خپل خدای ولې خفه کړو؟ او انسان دی که بعضې وخت کې ګناه پې غالب شي او الله خفه کړي، نو الله مونږ ته وایي توبه راته وباسه که نه. نو پکار دی چې د خپل رب خوشحاله کړو، توبه وله وباسو. او دام ګورې زمونږ عقیده ده چې زمونږ هر څه د الله په اختیار کې دي. ګورې نو چې هر څه الله سره دي او الله په کوم شي خوشحالېږي او د لویو خزانو مالک هم الله دی، نو ولې دې مونږ الله خوشحاله نه کړو؟ خزانې خو الله سره دي. یو لوی بزرگ تیر شوی، لوی بزرگ حبیب عجمی ورته وایي، ډېر لوی بزرګ و. نو او مخکې سودخور و سودونه به یې کول. یو ځله لاړ ښځې ته وایي د خوراک څه شته؟ ویې نه، وایي صبر وکړه. یو قصاب پسې لاړ، په سود کې دې غوښه راوړه، پیسې ورکړې، ویې دا غوښه پخه. بل چا پسې لاړ، په سود کې دې خشاک راوړه. بل چا پسې لاړ، په سود کې دې اوړه راوړل. بل چا پسې لاړ، په سود کې دې بل شی راوړه، سودونه یې راوړه. او چې په لاره به ته که نه دا سودخور سړی د هر چا بدي شي، نو دې ماشومانو به یې ولته لکه هغه حبیب سودخور په لاره روان دی، ګورې هسې نه د سورې را باندې ونه لګي، دې خوښېره د سورې نه ځان ساتئ. کور ته راغې، دا سودخور بخیل هم ډېر زیاتي. کټوۍ ته ناست دی ښځې سره، دی کې یو سوالګري سوال وکړي. دا ښځې رحمدلې نه ښځې ورته وایي چې ودرېږه دې سوالګري سوال وکړه چې لږه غوښه ورکړم. لرې که وایي دا ما دې سوالګرو نه راوړې داسې، ځه وایي په مخه دې ښه. کټوۍ لړي خو چې څنګه لږ ساعت تېر شو او سمسین یې ښوروا راوویسته، هغه ټوله وینه وه. ما راته تېره جمعه ویلي وو که ستاسو خیال و میرے سودخور عذاب قبر بسی د وینې دریاب کې به روانې، یاده مه ده که کټوۍ د وینو ښوروا ټوله وینه ده، غوښه چې راوباسي د وینو سره ده. ښځه ورته وایي خدای دې بېخ وباسه، د سود څیزونه په خپله هم خورې، په ما هم خورې، سوالګري له هم نه ورکوې. ودرېدل دا راته خدای پاک ښکاره کړه. په د هغې نه یې پړه کې سوچ راغی، ښه یاره واقعي به زما توبه یې ویسته. بعض زم چې ته چا بیعت کوم، علم حاصلوم، زما دې توبه یې. ګوره چې صرف د توبې ټکې یې د خولې نه وویسته او روان شو، کټوۍ لیله ته ورکړو، نن نه پس باس، او پیسې یې ټولې را جمع کړو چې څومره سودونه یې د خلکو نه اخیستي واپس یې ورکړل.
او کنه رسیدل معافي غوښته وایي چې په لاره ځي ماشومان یو بل ته ویې لکه د دې سړي دې مخ ته وګوره دې حبیب ته چې ته بل شان او چې را روان دی بل شان دی توبهګار معلومیږي راځئ راځه دې سوري سره خوا کې ودرېږئ ممکن ده په دې سوري په وجه الله په موږ باندې رحم وکړي څومره لوی سړی ته الله جوړ که حبیب عجمي نه یو کتاب میں بیگا دا مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ کته دا هغه واقعات چا را جمع کړي دي وی حسن بصری او حبیب عجمی نه حسن بصری نو بل څوک عالم دی دا دواړه ولاړ دي نو وی د حبیب عجمی منځ کاو نو وی راځه قرات برابر نو قرات ټیک نو دغه عالم په امینس کې سلام وګرځاو لاړ چې تاسو ساده قرات ټیک نه منځ دې صحیح نه دی او ځان له منځ وکړه چې ځان له منځ وکړه او اوده شنو الله په خوب کې ولید دا عالم د الله نه تپوس کوي وی الله داسې کم عمل دی چې زه پې تا ته در نږدې شمه الله ورته وایي الصلاة خلف الحبیب العجمي وی بهتر عمل دا دی چې د حبیب عجمي نه لاندې شاته منځ وکړي د هغې امامتی کې په دې به ما ته رانږدې کېږي وایي دا مالې په توبو توبه ما خو دا هغه قرت ټیک نه دی نو رالم ترې وتښتېدم ته نه همدغه قرت چې ټیک نه دی دا توبهګار سړی دی د توبه استدلا د پسې شاته منځو که به دې به راته رانږدې کېږي مولانا اشرف علي صاحب لیکلي بایزید بستامي رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی په کلي علاقه کې یو ښځه ډمه او زناکار او زناکاري به کول خلک به راتلل کول او پیسې به ورکول دوی چې خدای دا په څه طریقه منې کوم راغې دروازه کې مازدیګر کېناست خلک چې راځي ګورې لکه مولانا صاحب ناست دروازه کې نو خلک بیا هم دا ګناهګار سړی چې هر څومره ګناه کوي خو د علماو نه حیا کوي دا هم یو ښه صفت ګناهګار ګناه کوي عالم سره مخامخ کمې کېدی نشي حیا کوي حیا ښه صفت چې راتل به قتل به لکه مولوي صاحب ناستې کوزه کې بل وی لکه مولوي صاحب تښتېدل به خلک دې کې دا ښځه وایي انوکر ته چې نن خو ماسخوتن شو اړو څوک رانله څه چل دی او دوی څوک به څنګه راشي ولې دا زمونږ د کلي مولوي صاحب د بایدید بستامي هغه دروازه کې ناست دی اوهو ورشه ملا صاحب ته چې ته زمونږ دروازه کې څه کوې ځه نیک وخت خپل کار کوه نن دې زمونږ ټوله دیاړي برباده کړه زه به مخه دی ښه غلام راغی زما نه کوي چې ته زمونږ په دروازه کې څه کوې ځه ته نیک وخت زمونږ ټول کاروبار دې ټپ کړی دی وی ولې ستا نه که څه وي دا خو خلک راځي ما دې نه کېله او پیسې ورکوي داسې کار دی چې به زه پیسې به زه درکړم که نه زه هم دغې مقصد له راغلی چې لاړ وی ملا صاحب خو هم دغې غرض له راغلی وی زمونږ مولا وبي کې څه غرض دی مونږ له دې پیسې راکې راځي دی دې وردن نه څومره پیسې د شپې کېږي وی نن شپه به ګورې ته زمې ښه بلکل څونه پیسې کېږي دومره مې کېږي ډېره ښه پیسې جمع دا خپل پیس دی والا نن شپه به زمې ډېره ښه د نیکۍ د خولو د دعوت و تبلیغ مجیبه طریقې وي نن شپه وګورئ ته پېشمني پورې ځم بس صاحب زمونږ پیسو سره کار بس څوک به دروازه جننده کوم د دوی وی خطا ته خو پته چې زه ملا صاحب یم مونږ هوجیر کار کوو دس وله کوو او لامبو ښه خبره چې ولامبو نو زه به هم لامبه ما ته به هم لامبې بیا به چې څه کار یې به کوو سره ډېره ښه ده مو لامبله او په هغه ډمې باندې وی ستا زه نن شپه یم چې څه ویه به کوو وی لامبه وی لامبول بیا ورته وی خلاص کار دی چې مونږ که نیکي کوو که ګناه کوو مخکې د یو دوه رکاته مونځ هم کوو نو دا ګناه به کوو خو د هغې نه مخکې به زه هم یو دوه رکاته مونځ وکړم ته م وکړه دا ښځې په مصله ودروله په دوه رکاته نفلو او بایزید بستامي شاته الله ته په ژړا شو یا الله د پلیتۍ نه مې راوسته او مې لامبوله او د دنیا ګندګیر مې ته نن منې کړل پروردګاره او د پلیتۍ نه مې پاکه کړه او الله تا ته مې مخ ته په مصله ودروله زما دقه وس و باقي خدای ستا کار دی اوس که ته اوس نیکي ور مخه کې ډېره نیکۍ ته یې مخه کې ډېره او که نی ستا خوښه ده خو زما خپل وس ده چې نن مې ته بدعمله زناکار بند کړل پلیته و او مې لمبوله او خدایه تا ته مې په مصله مخ په مخ ودروله ربه زما دا کار دی باقي ستا خوښه ده هر څه چې ورسره کې هغې چې دوه رکاته وکړو سلام مې وګرځو په چغو چغو په ژړا مولوي صاحب باید هم پوه شو باید بستامي صاحب با زه پوه شوم جي با زما توبه ده خو ما به الله معاف کړي ما خو دونه جرمونه کړي دي چې انتها نشته
یو شپه کې یو جرم نه، په شلګونو جرمونه مې کړي دي یو شپه کې یو ورځ کې، او په دې ګناه مې لا پیسې هم ګټلې دي. دا به څه کېږي وی؟ بس ته توبه وباسه، قیامت پر ورځ د خدای دربار کې که زه خدای پار کړم نو زه پوه شه، بیا سپارش پوه شه، او زه به ګوی به کومه، باقي الله پوهېږي. هغه ښځې نه خدای هغه شخصیت ښځه جوړه کړه چې په مخ د ځمکه کې د هغې نه جړېدونکې روژهداره او د شپې عبادت گزاره ښځه په دغه زمانه کې بله نه وه، او جړل به لوپټار وخت په اوښکو باندې لمده پرته وه. موږ به څه یو؟ موږ څه یو؟ حضرت داود علیه السلام یو پټې غوندې غلطي دې کېږي، ګناه نه معمولي غوندې غلطي دې کېږي، په ځمکه الله ته پرېوت، خر داکعا و اناب، او علما لیکي وي دونه وجړل دونه. حضرت داود علیه السلام چې په کوم قالین سجده کړه وسخا شو، دونه به جړل، او که د ټولې دنیا اوښکې را یو ځای کې د داود علیه السلام اوښکو سره نه برابرېږي. او موږ به څه یو؟ حضرت آدم علیه السلام ته نه ګورې څونه به جړل، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربا موږ په ځان زیاتې کړې دي خدایه، حالانکه ګناه نه وه. آدم علیہ السلام کا بوٹی لگوتے یوڑی گناہ نہ وا، یہ رہا قرآن شریف کے اللہ فنسی ولم نجد له عزما، سپا خیر آدے نہ وا یہ رشوے ہوتے، لیکن بیا سوئی ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ماو دے خد پزان زیادے کر دی، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، کتا منگاونا بخی بمرحم ہونا کہ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خدای منگ بڑے لوی تاوان کی مبتلا شو. پیغمبران داسی دن منگ بسیو دمارونو گناہ نمون خلاص نه یو ګر رښتیا راته ما راته وختي ووی ګناه کې نو دا به نه وی چې دا ګناه نه ده، ګناه نه بانې به نه لټې، ګناه ته به ګناه وی، دا به نه وی چې دا ګناه نه ده، دا خو مړه دا ګناه څه ته وایي، مړه دا پکې څه ته وایي، او دا خو ګناه نه ده، دا به نه وی، وی به ګناه کوم دا به وی، دا ډکېږي به نه، مستي به نه کې د خدای سره، زما د قسم په خدای که د خدای د تورې مقابله کې تا سل تورې م کار وکړي زر م کار نه شي کولی. ډېر مې ولیدل چې راوینېول په جړاګانو نه چې په توبو ته بیا نه خلاصېږي، او الله قرآن شریف کې هم دغسې وایي چې یو ځل یې زه راونیسم نو بیا د ایمان نه شي خلاصېدی. ګناه ته به ګناه وی، او هر وخت د ګناه وبال په دې سر سور ګڼه او خدای ته جاړه. د دې دنیا مثال د ډنډ دی راساس کې چاله یو چاله دوه او چاله ډېر، کور یې څه دی د ګناه. خیر التوابین خیر الخطائین التوابون، بہتر خطاکار هغه دی چې د الله په حضور کې توبه وباسي. الله دې موږ له توبې توفیق راکړي. دعا خدای موږ د ګناه نه وساتئ، خدایا که ګناهګار یو د ګناه نه د توبې توفیق نصیب کړي، او الله توبې م قبوله کړي، خدای توبې م قبوله کړي، توبې م قبوله کړي، خدای د خپلو رحمتونو باران نازل کړي. دعا کې د رحم د باران دپاره م الله د رحم باران وکړي، د غضب او د قهر د باران نه مو ساتئ. مریضانو دپاره دعا کې الله تعالی شفا ورکړي، که څوک قرضداران قرضونه اخلاص کړي، زمونږ د حلال او فراخ رزق نصیب کړي، او د دواړو جهانو خیر م نصیب کړي، او د دواړو جهانو د شرونو او د فتنو د مصیبتونو هم الله په امن او امان کې وساتي. حاضر جمع خدای په خپل دربار کې قبوله کړي، او زمونږ د زړه حاجتونه هم پروردګار قبول کړي، او دا پرون چې کمل شوی دعا وته کې ګلسیر کاکا الله دې مغفرت نصیب کړي، نور مردگان چې څومره وفات الله ټولو بخي، اخر وخت کې په خپل کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. او یو خبره مې یېره شوه دا لږه واورئ، کمه غلطي په مونږ خلکو کې نشته. نن څلورمه پنځمه ورځ دا پراپیګنډه روانه چې بجلیګر مولوي صاحب وفات شوی، دا دروغ پراپیګنډه. ما چانه تپوس وکړو یا خو دکان کې نخ چغ ناست دی، معدې به راوځي که به نه راوځي پته به راته ولګي. هغه دا ټول دروغ دی، خدای خبر چې دی که د خلکو څه غرض دي. دا څه موده پس یو پراپیګنډه خوره کړي، زما خو ګمان دی چې دا موبایل والا دا لانجې کوي، هغې مطلب دی چې زمونږ دا کارډونه خرڅ شي، او خلک یو ته بلبل ته یو ټیلیفون کوو بل ټیلیفون کوو هلکه مړ دی او بجلیګر مولوي صاحب وفات شوی دی. دا ټول دروغ خبره ده، بجلیګر مولوي صاحب له خدای جون ورکړي، او رښتیا خبره ده. نو د هر چا یو خپل اندازي، هغه په هغه خپل انداز کې د دین ډېر لوی خدمت کړی دی. بعضې سړی داسې وي چې هغه په نرمۍ باندې خبره کوي او په انسان اثر کوي، بعضې خبره دی چې هغه په سختۍ وکړي نو په انسان اثر کوي، بعضې د خوشطبعۍ په انداز وي په انسان اثر کوي، بعضې د جړا په انداز وي په انسان اثر کوي. هر چا خدای پاک خپل یو انداز ورکړی دی. دا رښتیا خبره چې هغه د دین ډېر لوی خدمت کړی دی،
دا وعظ نصیحت د تبلیغ خدمت یې کړی دی او بیمار دی نو دا خلکو پراپیګنډې به موږ په دې ختمه کړي چې موږ به دعا ولو چې الله ولا شفا ورکړي خدای دې ولا شفا ورکړي هر عالم په مخ د ځمکه د الله رحمت دی خدای د علماء له ژوندونه ورکړي نه خیر دی د مړي مخ کتل دا سمنه نه دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عثمان رضی الله عنه د مرګ نه پسم کتلی دی او نبی ابوبکر صدیق پیغمبر علیه السلام مبارک لراغی او د هغې نه پس یې ښکل کړی دی دا څه منع نشته په دې نیت ورته کتل نه دي پکار چې ګورم چې مخ یې څنګه دی تور شوی دی او که نه دی ګرانو محترمو اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 411 نمبر کیسټ کې تاسو د توبې متعلق بیان واورېده دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر به هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي ټلیفون نمبر دی 255 29 12 خپی ابل سر تور سر پا مدینہ کی گرزی دی لتا نظاری دی ستا خوا کی جڑی دی رحمت راورے دے رب رحمت راورے دے رحمت راورے دے رب رحمت راورے دے دپا کلا نوار راتلی قطر قطر وے اخ کی پر اخسار دا پاک اللہ نوار راتلی قطر قطر وے اخ کی پر اخسار روزی ندی پشان دا پتنگانو تاوی دی لتا نظاری دی وستا خوا کی جڑی دی رحمت راورے دے رب رحمت راورے دے پہ ابل سر تور سر پا مدینہ کی گردی دی لتا نظاری دی ستا خوا کی جڑی دی رحمت راورے دے رب رحمت راورے دے محبوبہ مدینہ کی ارمان لرم سینہ کی وے ناز دی پروزہ کی محبوبہ مدینہ کی ارمان لرم سینہ کی وے ناز دی پروزہ کی ونو غمون دا سینین بمیرورو کمی دی لتا نظاری دی ستا خوا کی جڑی دی رحمت راورے دے رب رحمت راورے دے پہ ابل سر تور سر پا مدینہ کی گرزی دی لتا نظاری دی ستا خوا کی جڑی دی رحمت راورے دے رب رحمت راورے دے ستا خوا کی وے قیام پخل میں وے سلام سحر او پما خام اغیار لری کولے او زبیا واپس کی دی لتا نظاری دی ستا خوا کی جڑی دی رحمت راورے دے رحمت راورے دے پریاض الجنت کی مشغول میں تلاوت کی کتی میں ہر ساتھ کی ویشب میں شورو پسی فستا سو چلی دی لتا نظاری دی ستا خوا کی جڑی دی رحمت راورے دے رب رحمت راورے دے پہ ابل سر تور سر پا مدینہ کی گردی دی لتا نظاری دی ستا خوا کی جڑی دی رحمت راورے دے رب رحمت راورے دے صدیق حضرت مرتا ستا قبر اطہرتا خورستا ددرتا پا جنت البقی کی صحابہ تودری دی لتا نظاری دی ستا خوا کی جڑی دی رحمت راورے دے رحمت راورے دے ملگری میں دوستان وے
وطن عربستان وے قیوم و بشیر جان وے خادم ظفر گل وی ستاسو دربار کی حسی دے نظاری دے ستا خوا کی جڑی دے رحمت راورے دے رحمت راورے دے خپی ابل سر تور سر پا مدینہ کی گردی دے لتا نظاری دے ستا خوا کی جڑی دے رحمت راورے دے رب رحمت راورے دے دا پاک اللہ نوار راتلی قطر قطار وے اخ کے پر اخسار مدینی پاک تتلل غاڑم بیار دا محبوب حرم لیدل غاڑم بیا بیا وزیرانو دا حضرت رسول اللہ تا سلامنا عرض کول غاڑم بیا د حضور لارو کوڅو کې زخپی حبلنو ډیر د شوقه ګرځېدل غواړم بیا الهي ستا په کرم د محترم پارم حرم خور ښکلول غواړم بیا اصحابو تا پا جنت البقی کی پارمان ارمان جڑل غاڑم بیانو مدینہ کی اسی دل پروردگارا ستان حافظ مرگل غاڑم بیان دا پاک اللہ نوار راتلی قطار قطار وے اخ کے پر اخسار روزی ندی پشان دا پتنگانو تاوی دے لتا نظاری دے ستا خوا کی جڑی دے رحمت راورے دے رحمت راورے دے محبوب مدینہ کی ارمان لرم سینکی وے ناس دی پروز کی غمون د سینین بمیرورو کمی دی لتا نظاری دی ستا خوا کی جڑی دی رحمت راورے دے رحمت راورے دے